بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته څلورمې ویډیو ته خلاص وایم. په دې ویډیو کې موږ د سیو اس کمانډ باندې کار کوو. د مخه موږ د سیو باندې کار وکړو چې څنګه یو ډاکومنټ تاسو سیو کوئ یا کوم بدلون چې راغلی هغه څنګه په یو موجوده ډاکومنټ کې سیو کوي. د سیو په واسطه باندې موږ سیو کمانډز موږ د بکسټیج ویو څخه هم وکارولو. مثال ترالو فایل سیو، مثال که چیرته ډاکومنټ تاسو نه سیو کړی او سیو کلیک کړئ راسن سیو اس ته راځي او بیا تاسو څخه پوښتنه کوي چې کوم ځای کې دا ډاکومنټ سیو کوئ یا فولډر یا دغه ورته مشخص کوئ یا د دې نه سیو کلیک کړئ. مثال که ډاکومنټ سیو شوی وي خو راسن دلته د تاسو ته دغه بدلون چې تاسو راوستی پکې یا سم پکې اضافه کړي دا راسن سیو کوي یا کنټرول اس کلیک کوي یا دلته ټیل می واټ یو وانټ ټو ډو په دې کې ورته سیو ولیکئ راسن سیو. خو زیاتره د مایکروسافټ ورډ کارونکي 2019 کارونکي البته دلته په دې باندې کار کوي. مثال د راسن کمانډز لیکي، مثال لکه سیو اس دلته سیو اس راغی یا ورته چې سیو اس ادر فارمات، مثال دلته فارمات ورته نیسي، مثال ډاکومنټ کوم یو فارمات ورته دغه کوي. خو اوس راځو موږ دغه ریزومې د زکي یوسفزي په نامه باندې سیو کړی ده. اوس ورته چې مثال سیو اس یا د دیز نه سیو اس دلته کلیک کوئ یا راځو دلته ورته چې سیو اس مو کلیک کوو ورته چې په ډاکومنټ کې دا سیو کوم د چې په نامه دی. اوس راځو دلته ګورو چې مثال په دې کې سیو اس ټایپ په کوم ټایپ لپاره سیو کوي. که چیرته 2019 ورژن تاسو یو فایل په 2019 ورژن کې سیو کړی وي او یو ملګری ته لیږي هغه 2003 ورژن لري یا 2000 ورژن لري، نو دغه فایل په هغې کې نه اوپن کوي. هغه تاسو ته وایي چې دا فایل نه اوپن کوي، نو تاسو باید د هغې نه پوښتنه وکړئ چې ستاسو کوم ورژن ورد استعمالوئ. که هغې 2000 ورژن یا 2003 یا 99 ورژن استعمالوي نو تاسو باید په هماغې ورژن دپاره سیو اس کمانډ په واسطه سیو کړئ دا خپل ډاکومنټ او هغې ته ور ولېږئ ځکه هغه بیا اوپن کولی شي. زیاتره مثال د جیګ ورژن فایل سیو شوي فایلونه په ټیټ ورژن کې نه اوپن کوي. اوس دا تاسو کولی شئ پی ډي ایف فارمت کې، ایکس پی ایس ډاکومنټ فارمت کې، ویب پیج لپاره سیو کوي، مثال پلاین ټیکس لپاره سیو کوي، اوپن ډاکومنټ لپاره سیو کوي، د دې لپاره سیو کولی شئ. دغه لیست شوي ټایپس چې دي د پروګرامونو د دې لپاره تاسو کولی شئ چې دغه د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ سیو کوو. اوس موږ د پی ډي ایف لپاره سیو کوو. پی ډي ایف ورته چې سیو دا به د پی ډي ایف دپاره سیو شي، موږ ته به اوپن شي. ګور دلته وګورئ تاسو زکي یوسفزی په پی ډي ایف کې دا موږ ته اوپن شو. دا تاسو چاته لیږلی شئ ډېر ساده طریقه چې مثال څنګه پی ډي ایف دپاره. او که د ټیټ ورژن دپاره سیو کوئ ورته چې مثال راځئ ورته چې سیو اس دا سیو اس تیار دلته شته دی، ورته سیو اس د ټیټ ورژن دپاره سیو کړه لکه د 2000 دا ټمپلیټ ماونه ټمپلیټ نه نیسو. ټمپلیټ باندې وروسته خبرې کوو چې دا ډېر مهم درس دی. ډاکومنټ ورته سیو نو دا به د ټیټ ورژن دپاره سیو شي. دلته وایي چې کمپیټیبلیټي موډ. اوس چې دا مثال تاسو کلیک سیو کوئ او ورته چې سیو اس او ډاکومنټ کې سیو کا درته ورته چې مثال همدا ورډ ډیفالټ فارمټ کې سیو کا ریپلیس وکړه نو دا سیو شو د نوې فارمات. دلته اوس کمپیټیبلیټي ورسره نه ده لیکل شوې.